دوستانو سلامونه. که تاسې خپل د فیسبوک اکاونټ پاسورډ هیر کړی وي نو هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. اوس زه تاسو ته یو داسې سیټینګ ښیم چې هغې له طریقه به تاسې وکولی شئ چې خپل د فیسبوک پاسورډ مو معلوم کړئ. نو په شرط د دې چې هغه کوم فیسبوک اکاونټ چې تاسې یې پاسورډ معلومول غواړئ هغه په ګوګل یا هم په جیمیل مو جوړ کړئ. نو که په جیمیل او یا هم ګوګل اکاونټ مو جوړ کړی وي نو تاسې 100% کې کولی شئ چې د هغې پاسورډ معلوم کړئ تاسې د فیسبوک. نو هغه لپاره به تاسې د موبایل سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ دلته نو دلته به د ګوګل په نامه اپشن پیدا کړئ. ګوګل په نامه اپشن چې مو پیدا کړ بیا به هغه نه وروسته په دغه ځای باندې په دې جیمیل به تاسې کلیک وکړئ او دلته مینیج یور ګوګل اکاونټ کې به تاسې راشئ سیکیورټي اپشن ته. سیکیورټي اپشن ته چې راغلی بیا به لاندې راشئ دلته مینیج پاسورډز نو دلته به بیا په دغه لیست کې به تاسې فیسبوک پیدا کړئ. فیسبوک چې مو پیدا کړ بیا به تاسې نه د موبایل لاک وغواړي. مثلا کوم چې مو تاسې خپل موبایل ته تلیفون ته هم لاک ورکړی دی هغه به ورکړئ، یا که فنګر پرنټ هم ورکړی نو هغه تاسې هغه کوئ. مثلا فنګر پرنټ ورکړی دی، د ګوتې لاک مې ورکړی هغه به زه کړمه. دلته ګورئ تاسې دلته تاسې لیدلی شئ کله چې ګورئ facebook.com او لاندې دلته په دغه سترګې علامې باندې چې تاسې کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته ستاسې د فیسبوک پاسورډ ښیي. او که غواړئ چې کاپي یې کړئ بیا به په دا څنګ کې دوه خانې چې جوړې دي په دغې باندې به کلیک وکړئ، هغه پاسورډ چې دی تاسو سره به کاپي شي. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک پاسورډ معلوم کړئ.